ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: په کابل کې د پاکستان سفارت د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح هغه پریکړه رد کړې ده چې ویلي وو د پاکستاني ویزو لپاره به 13 مرکزونه کې پاسپورټونه اخیستل کیږي او د یادو مرکزونو چارې به د کورنیو چارو وزارت د عامه تصدۍ رئیس جنرال خوشحال سادات تنظیموي. خو د پاکستان سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دوی سفارت او کنسلګریو په افغانستان کې د ویزو لپاره د پاسپورټونو اخیستلو ته دوام ورکړی دی او دا چاره په عادي توګه روانه ده. خبرپاڼې د ځانګړو مرکزونو له لارې د پاسپورټونو راټولېدو خبره تشه اوازه او پروپاګند بللې ده. دوهم خبر: ولسمشر غني د یو فرمان له لارې له اداري فساد سره د مبارزې په نوم د یو کمیسیون جوړول منظور کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې ولسمشر غني نن له اداري فساد سره د مبارزې د یو 15 کسیز کمیسیون جوړولو فرمان ورکړی دی. دریم خبر: هلمند کې خبریال الیاس دایی د ماین چاودنې کې ووژل شو. د راپورونو له مخې نن سهار هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده چې له امله یې نوموړی وژل شوی دی. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستلی او امنیتي ځواکونه یې په اړه د پلټنو خبر ورکوي. څلورم خبر: ایران او پاکستان پر افغان سوله خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت وزیر محمد جواد ظریف او د پاکستانی بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ګډه ناسته کې ویلي چې د سیمې هیوادونه باید له افغان سولې سره پوره همکاري وکړي. قریشي او ظریف ویلي د افغان سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید ضایع نشي او نه باید دا فرصت له لاسه ووځي. پنځم خبر: د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا وایي اروپایي ټولنه داسې اوربند نه غواړي چې نیټه یې لري وي بلکې د یوې سولې لپاره له خبرو اترو سره هم مهاله دي اوربند هم اعلان شي. کوبیا وایي دا د افغانانو او نړیوالو ګډه غوښتنه ده. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبرې ټولګه مو مراسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.